واورئ او د خدای کمقل او د خدای کمقل او په لکۍ نیمګړو د الله نه سوا په بل چا قسم نه کیږي. که څوک وایي چې په قرآن باندې قسم نه کیږي، ما به خبره پوهېږئ د جومات نه لوی بل څه نشته، په جومات باندې قسم نه کیږي سوا د الله د ذات نه په بل شي قسم کیږي نه. تا او شیعه کې بیا څه فرق دی؟ شیعه وایي په حضرت علی مې د قسمی، شیعه وایي زما د په کربلا قسمی، شیعه وایي زما د په امام حسین قسمی، او ته زما د ګردی په غوث قسمی. کور دی وران شه نو په تا او شیعه کې بیا څه فرق دی؟ اوس کته چې مونږ خو دغه میاګان صاحبان یا څوک پوهی نه، نو د میاګانو خو د خېټې سودا ده، که دې پوهېږي د هغه خېټه بیا قیمه کېږي. هلته خو معامله د دونۍ ده، جنگ د خېټې دی، جنگ د دین نه دی. تاسو پوه شوئ؟ حضرت عمر را روان شو، لاره کې یو صحابي په مخه ورغی، اینا یا عمر چرته؟ ورته چې تاسو د کومې شمې پتنګان یئ، ما پلات او منات قسم خوړلی دی چې تر هغې به دا توره په تیکي کې نه اچوم چې څو پورې مې د محمد رسول الله سر پکې ټومبلی راوړلی. صحابي ورته وایي چې عمره ته د محمد رسول الله مړ کولو پسې رالې، دې ډیوې مړې کولو ته رالې، د دې رڼا خو ستا کور ته م رسېدلې ده. عمر فاروق واپس کور ته منډې کړې چې دروازې ته ورسېد، نو خور یې لګیا د دننه قرآن لولي او دا آیات وایي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. حضرت عمر دروازه ټکوله، خور قرآن آیاتونه چې څه لیکلي وو هغه پټ کړه او راله ورته دروازه لرې کړه. چې دروازه یې لرې کړه، حضرت عمر توره کلاو نیولې ده او خور ته وایي چې دا تاسو لوسته زما د راتلو نه مخکې. خور ورته وایي ما خو څه نه دي ویلي، نو راویني وه مرګ له واله. بیا خی د پاسه راغی، هغه یې موالو، بیا دې ودرېد ویلو وایه څه دې وي زما د راتلو نه مخکې. خور نه یې وینې بیګي ویل غوږ کېده عمره، ستا د راتلو نه مخکې مې وی چې ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. عمر فاروق په جړا شو او خور ته وایي چې فاطمه ستا د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وي چې کوم قرآن تا ته چا ښودلی دی نو ما هغه ته بوځه. خور یې شو کېدلی، سر بدن مبارک د وینو آلوده را روانه شو او د حضور علیه السلام خیمې ته راغله. چې ورننوتل ورته حضرت جناب محمد رسول الله فرمایي چې عمر د خدای بنده بیا څه جګړې لرالې. عمر په جړا شو، و یا رسول الله جګړې لنیم راغلی، دې لراغلم چې کوم قرآن دې زما خور ته ښودلی ما ته مخایا. سردار کونین ورته وویل ته ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. توره مغسی په لاس کې نیولې ده او د کعبې خوا ته راغی او اعلان یې وکړ چې د قریشو لویو لویو سردارانو ټول راغونډ شئ. سردارانو را منډې کړې چې جوړ رسول الله وفات شو. وی غوږ کېدی د نن تاریخ نه عمر مسلمان شو او زما دې د خدای په ذات قسم وي
چې څومره کوشش مې د کفر د ترقۍ دپاره کړی و د هغې نه یو په کروڑ به زیات دی نه پس د اسلام د ترقۍ دپاره کوما. نو زما عزیزانو په دغه مجلس د جناب محمد رسول الله کې عمر غوندې مو، په دغه مجلس کې د جناب محمد رسول الله عثمان غوندې راغی چې ټول مال په سردار کونین قربان کړ. او جناب رسول الله ورته عثمان په خدای قسم چې تاسو ځل جنت په بیا غسته دي. په دغه ډله کې حضرت علی غوندې مو چې د فتح د خیبر جنډه چې وا اول الله د په حکم د جناب محمد رسول الله د حضرت علی په لاس کې ورکړې وا. دا خیبر نه دی تاسو چې په علی ماجت لیکلې. تاسو خیال را دا خلق پکیو او ابو جهل غوندې پکیو. نو یو مزیدار خبره حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کړه وای د رسول الله دنیا ته راتلل داسې وو لکه په یکدم تیاره کې د زرو واټ بلب بلش، یکدم تیاره وي او 1000 واټ بلب پکې ولګي. نو په حیواناتو کې دوه قسمه یا چې رڼا وګوري نو ړوند شي نظر نه لګي، او یا چې رڼا وګوري نو ځان په قربان کی. نو د رسول الله دنیا ته راتلل په یکدم تیاره کې د زرو واټ بلب بلش. ابو بکر عمر عثمان او علی د پتنګانو غوندې په ځان ستی او ځان په قربان، او ابو جهل او عبد الله ابن ابي ابن سلول او ابو لهب وغیرہ رڼای لیدو د خاطره غوندې ډاند شو نظر نه لګید. رڼای لیدا نظر خاطرت پیژنئ تاسو د ملکی شاطرت کا چرنا شي دیرون شي نظر نه لګي، نورانو نظر نه لګید. او پتنګ چرنا وګوري ترغه تلری کیږي نه چې تر سوې په ځان قربان کړي. دا نشنو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا د مکی ژوند نه بیا د مدینه ژوند چې مدینه تلار اعلان شو چې جنگ تیار دی، جنگ تیار دی، د بدر جنگ تیار دی. سردار کونین فرمایل تیار شئ. یو دو ماشومان رامنډه کړه. زه د پارچنار په یو محاذ باندې تری منګل ته د کابل په جهاد سلسله کې تری منګل محاذ ته تلم. په خدای باور وکړئ ما د 12 کالو الکانم پکې ولیده چې کلاشنکو کې ور سره یو جنگیدل. د 12 کالو الکان اعلان شو چې جنگ تیار دی. نو یو دو ماشومان رامنډه کړه او وی فرمایل چې یا رسول الله مونږ هم جنگ ته ولېږه. تاسو خو لا وړئ وی چې زمونږ پلار وفات شوی دی او مورم لګیا د زار زار جاړي چې کاش چې زما خاوندم نن ژوندی او بدر لتلی او په ناموس محمد باندې قربان شوی او د قیامت په ورځ زم بیا دغه ښځو په ټولي کې ولاړی چې د چا خاوندان په ناموس رسالت باندې قربان شوي دي. خو میړه مې مړ دی. نو زامنو ته یې ووایي چې د تیپای بدر نه بخم چې تر څو پورې ځان قربان کړی د بدر په میدان کې په جناب محمد رسول الله علیه. سردار کونین ورته وایي چې تاسو دواړو کې چې کوم مشر دی د جنگ ته لاړ شي او کشر دی د مور خدمت کوي. نا کشر ورته وایي چې یا رسول الله والله چې د دې مشر نه زه ډېر تکړه یم ما ولېږه دی دې پاتې شي. وی ښه تاسو دواړه په کوشتای ورشئ چې زه تاسو وګورم چې کوم یو درکې تکړه. نو دواړو پهلواني شروع کړه. نو دا کشر دی مشر ته په غوږ کې وایي چې وروره مشر یې راغورځولی دی شم خو ستا دې په خدای قسمي چې ته په خپله ځان راوغورځوه چې رسول الله ما سره مان تا سره ولیږي که ته لاړې او زه پاتې شم
नुताना रोस्तो बजमा जिंदगी बर्बादी मशरोरे पखपला जांगरो वर्जोलो पैगंबर द्वारा पमलाओ टपोल जई अल्लाह मददगार शाह मंडिक से बदर तलाड़ा दा अब्दुर्रहमान इब्न औफ पखवा के वलाड़ी वर्दे पदी में पोई कहा चिदे मजलिस के अबू जहल कमियाओ दे वे अबू जहल से कही वे गोरी लगी गोरू वे गाओ गोरा पस्पिना से सोर दे गेरचा पेरती पेरा वाला दामा शुमार हुई खा अजमंग महबूब दना डियर तंग दे दना उस बे वो गोरे वर मंडे के दस पयानो पखपो की वर्णन हुआ था और था मकाम खुदरेद और तवे ओल आईला और मोहम्मद रसूलुल्लाह दुश्मना सरदारी कौनैन वर था वही तासु सो की वेलमुंग मोहम्मद रसूलुल्लाह गुलामान अबू जहल वर था वही तासु सो की वे मुंग मोहम्मद रसूलुल्लाह गुलामान सुख मशर कशर न लाई वे अल्लाह जमुंगा मशर आजमुंग मालिक दे सरदार कौनैन जमुंग दे वक्त दे जंग सालार यरी गई ना अबू जहल वर्ता वही यरी गई ना हाँ अमा शुमाल वर्ता वही शरीयत क्या है दुनिया में फकत अल्लाह से डरना शरीयत क्या है दुनिया में फकत अल्लाह से डरना रसूल ख्वाजा कौनैन की इज्जत पे कट मरना और अबू जहला शरीयत क्या है दुनिया में फकत अल्लाह से डरना रसूल ख्वाजा कौनैन की इज्जत पे कट मरना शरीयत से तो वही दाल्ला यारा पढ़ के पैदा की दो तो वही और जमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पनामूस बांधी जान कुर्बानों ता देता शरीयत हुई नो यारा पर की दर माराला वह खरा गुजार कवई तासो द्वये माशुमान यही ब्या वे न तावल गुजार कवा मुंग द्वयो तैयारी ब्या बदेरा के सखात शाही ची दी दो जके वो आलम वो चे दतूरा रोचता का आयो माशुम वर्दा वही ख्याल कर अलान दिनानी दास पेटे प्राणी शेर चिदा पेटे पसे सर राटिट का दे माशुम लास वार्ता जोश कुछ जोश पदे सटे अल्लाह अकबर को आसने कुदरो अब्दुर्रहमान इब्न औफ पमन लरा पसीना वार्ता के लास